علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وای او د صحت جامې به مو په تن وي. د بي ان پي په نامه نیټورک مې درته راوړی دی. دغه تاسو کتلی شئ ملګرو، کنټرک ادرس یې هم راغلی دی. نو یو میاشت بعد لانچ کېږي. ډېر په قیمته بیه به لانچ شي ملګرو. دې کې د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیم. مخکې د ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې کږئ ان انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو ورسیږي. او د ویډیو په ډسکرپشن کې زموږ ریفرل کوډ هم شته او د همدغه د نیټورک لینک هم شته دی. له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ ملګرو. د اکاونټ جوړولو طریقه ټوله درته ښیم. چې کله هم دا له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړ دا به اوپن کړئ ملګرو. تاسو ته به لومړی ځل داسې صفحه راخلاصه شي. دغلته به تاسو ورته کلیک کول واخلئ ګویسټ موډ باندې. لږ لاګین اخلي ملګرو، لږ وخت نیسي خو راخلاصېږي درته. نو ډېره خوندور نیټورک دی، بیخي په زړه پورې نیټورک دی ملګرو. ښه قیمت هم لري، KYC هم راغلې ده. بس ملګرو دغه ځای به درته راجیګ شي. دغلته به تاسو ریفرل کوډ ورکړئ. زما ریفرل کوډ په سکرین باندې درته ښکاري. د سبمیټ باندې به ورته کلیک واخلئ او هغې نه وروسته به ملګرو تاسو راشئ دغه ساین ان باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته چې کله ورته کلیک واخیستو تاسو ته به ایمیلونه راجیګ شي ملګرو. تاسو به خپل د خوښې یو ایمیل ورته ورکړئ. تاسو چې هر یو ایمیل ورته انتخابوئ ملګرو. بعد له ایمیله ملګرو یو څه لوډینګ اخلي. بعد له ایمیله ملګرو چې کله مې ایمیل ورته ورکړ نو انټرنیټ لږ ضعیف دی ملګرو، یو څه لوډینګ اخلي. دغلته ریفرل کوډ ملګرو بیا درته راجیګ شه. زما ریفرل کوډ تاسو ته سکرین باندې ښکاري، هغه به دلته ورکړئ. سبمیټ باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو سبمیټ باندې ورته کلیک واخیسته یو څه به ورته انتظار شئ. ملګرو په ډېر بښنې سره زما انټرنیټ یو څه ضعیف دی نو لږ صبر ورته کومه. دوباره به بیا په ساین ان باندې ورته کلیک واخلئ. هغه ایمیل به تاسو بیا ورته ورکړئ ملګرو. دغه د اوس ساین ان باندې مې چې ورته کلیک واخیستو تاسو ته به نو بیا لوډینګ شروع شي. دغه د ملګرو زما اکاونټ راخلاص شو، بالکل راخلاص شو. تاسو کتلی شئ ماینینګ سپیډ یې هم ډېر تیز دی. په ساعت کې تقریبا 2.5 سکې درکوي. دلته به تاسو ماینینګ ورته سټارټ کوئ. نو ملګرو ډېر خوندور په زړه پورې نیټورک دی. انشاءالله قیمت به یې هم ډېر لوړ وي. نو ملګرو تاسو ته زه اوس کنټک ادرس هم ښیم چې تاسو سره کمپیوټر سټولیټ کې دا ایډ کولی شئ او په راتلونکي ویډیو کې بیا KYC باندې هم طریقه درته ښیم. را به شئ ملګرو ټویټر ته چې کله راغلی ټویټر کې به ملګرو دلته سرچ کې د دوی رسمي صفحه ورته پیدا کړئ. دلته بي ان پي به تاسو ولیکئ ملګرو. دا وګورئ د رسمي صفحه ده، رسمي صفحه ملګرو. دغلته به تاسو دې باندې کلیک واخلئ. دغه کنټک ادرس تاسو ته ښکاري، دا به تاسو راکاپي کړئ. دا چې کله راکاپي کړ تاسو به لاړ شئ ټرسټ والېټ ته. ټرسټ والېټ مو چې راخلاص کړ ملګرو نو تاسو به دغلته کلیک واخلئ. د پورته ځای کې دلته به ورته کلیک واخلئ. دلته چې ورته کلیک واخیستو د پلس نشان تاسو ته ښکاري. اوس به د پلس باندې ورته کلیک واخلئ. دلته چې ورته کلیک واخیستو د نیټورک ورته بي ان بي انتخاب کړئ. دغلته ادرس ورته پیسټ کړئ. دغه د ملګرو هر څه تیار جوړ شول. امپورټ باندې به ورته کلیک واخلئ. دغه د تیار ایډ هم شو. نو ملګرو یوه میاشت وروسته لانچ کېږي. قیمت به یې ډېر لوړ وي. د بي ان بي په بلاک چین باندې لیست کېږي ملګرو. سپلای هم کمه ده نو ملګرو قیمت به یې ډېر لوړ وي. نو دا به د اکاونټ جوړولو ویډیو راتلونکي ویډیوګانو کې درته د KYC په اړه هم معلومات درکوم چې څنګه کولی شي KYC وکړو. تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.